سبا دوستانو دا نن سبا په دې ټیک ټاک کې زه دا غوبلې ګورم وادرې د بیرغونه سوځېږي د یو بل د مملکت سره والله قسم په خدای دونه بې وجدانه خلک وي چې بل د نشته دی نه د خپل بیرغ سره مینه کوئ د بل د بیرغ سره مینه وکئ بیرغ تا ته څه شی وي سړی راونیسئ داسې یې وشلوئ ستاسو د پښتنو په کونه کې صرف اور دی د یو بل بیرغونه سوځئ یو بل ته کنځلې کوئ یو بل ته وادرې پیغورونه کوئ صرف د پښتنو په دې کې دا شی شته ولې د نور مملکتونو په دې کې نشته ولې د نورو خلکو نشته وروره چا بیرغ په کموټ کې اچوئ څوک یې سوځئ څوک دا کوي څوک دا کوي غیرتي یې ته غیرتي ته بیرغ نه زور وباسې چې هر څوک په بیرغ دې وس رسېږي والا که خدای او رسول ته وګورئ وادرې د آخري دنیا ته سوچ وکئ آخرت ته سوچ وکئ په کومه موتا روان یو دا نفرتونه خو خواره شوي یو دوه دانې کسان راپیدا شي مخکې به کنځلې وي کنځلې به وي کنځلې به وي د کنځلو نه به خلکو خوند اخیستلو د کنځلو دوران لاړ اوس د بیرغونو ته مملکتونو توهین ته راله خبره نن سبا بیرغونو ته خبره راورسېدله ولې داسې کوئ والا که ورورې مسلمان تم د یوې کلمې لاندې ژوند کې زم د یوې کلمې لاندې ژوند کوم ما او تا مسلمانان یو ملګرو د ولی الله خبره تاسو واورېدلې چې یاره څو ورځې نه په سوشل میډیا باندې دغه د افغانستان جنډې څوک سوځوي څوک د پاکستان جنډې سوځوي دغه جنډو سوځولو باندې په دغه باندې موږ تاسو ته هېڅ هم نه میلاویږي په دغه جنډو سوځولو باندې موږ تاسو ته زموږ ستاسو د لر او بر پښتنو په منځ کې ډېر غټ نفرت پیدا کېږي دغه جنډو په سوځولو باندې والله که هېڅ هم نه افغانستان خلکو ته میلاو شي دغه چې څو کسان دي دا کارونه کوي نه د افغانستان خلکو ته چې دا څو کسان دي دغه کارونه کوي صحیح ده کم کس چې په جرمني کې د پاکستان جنډه راکوزه کړې ده یا یې سوځول ده یا یې مطلب ښکولې ده ډېر بدې کړي دغه هلکه ځکه چې د جنډې دغه توهین نه دی په کار اګه د افغانستان خلک راپاسېږي د پاکستان جنډې توهین کوي او که د پاکستان خلک راپاسېږي د افغانستان جنډې توهین کوي دواړه طرف ته سراسري بد کوي سراسري ظلم کوي ځکه چې دغه جنډې باندې نه روغه راځي په دغه ښکولو باندې او دغې په سوځولو باندې او نه د دغې په دغه باندې تاوان راځي چاته نو دواړه مملکتونه دي پښتانه دي بلکې اسلامي مملکتونه دي دغه کې د پښتنو تر منځ چې کوم شرایط خورېږي په دې کې د بهر دنیا ډېر غټ لاس دی نو کوشش وکړئ چې دغه شانه دغه نظام وساتئ ډېر ښایسته پیغام شریک کړی دغه ویډیو مې تاسو سره شریک کړی خپل ځان مه خوروئ خپل ځان مه دغه کوئ یا پښتانه خپل ځانونه وپېژنئ په دغه جنډو سوځولو باندې په دغه جنډو راښکته کولو باندې په دغه باندې هېڅ هم نه کېږي لر او بر پښتانه ټول یو پښتانه دي دواړه اسلامي ملکونه دي او دعاګانې به کوو نیکسټ ټایم دپاره انشاءالله چې الله پاکه زموږ په دغه پښتنو کې یووالی راولي وحدت راولي ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ